اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې و خمس دی، یعنی پنځمه ده معدنو په معدن کې. معدن هغه شی ته ویل کیږي چې په مځکه کې کم معدنیات دي، هغه شیانو ته معدن ویل کیږي چې په مځکه کې دي. یا معدن ویل کیږي خزانه ته، ذهب د سرو زرو و نحوه، او په مثل د دې سرو زرو نور شیان وجد چې پیدا سي په ارض په مځکه کې خراج د خراج مځکه هغه مځکه د چې مځکه د کافرانو وي خو مسلمانانو ته مالیه ورکوي، د خراج ویل کیږي. او 20 یا عشریه مځکه وي، عشریه بیا هغه ده چې د مسلمانانو مځکه او خپل مسلمان بادشاہ ته عشر ورکوي. و باقیه او پاته چې د للواجد د پاره د پیدا کوونکې د چې نور پاته سول چې دا خمس ودا ورکله، نور چې پاته سو هغه دغه چا د پاره ده چې پیدا کړی ده، د خزانه او د معدن پیدا کړی دي. الم تملکی کچیر نو الارض د مځکې، یعنی مالک په ملک د چا نه و، ویلا کچیر و په مالک ها بیا د پاره د مالک دی. ولا شی نست پیه پدې کې ان وجد کچیر پیدا کله پیداری په خپل کور کې چا پیدا کړ و په ارض یا په خپل مځکه کې پیدا کړ. روایتان پدې کې دوه روایت دي. امام صاحب رحمت الله علیه وای هیڅ شی نسته هغه چې پسرای کې پیدا کی، او کچیر په مځکه کې پیدا ک په هغه کې بیا وای خمسته، یعنی پنځمه استه په دغه کې. ولا نسته په لؤلؤ یعنی په ملغلور کې، او عنبر په عنبر کې، او فیروزج او په فیروزج کې پدې کې نسته. وجد چې پیدا سي په جبل کې، یعنی په غره کې پیدا سي. وکنزو خزانه په سمت الاسلام، هغه خزانه چې په هغه کې نقش د اسلامي علامه د اسلام، یعنی کلمه کې نوشتاوي یا نور اسلامي الفاظ کې نوشتاي. قلقتتی لکه پیدا سوی دار کم د لکه د چې شی ورکسوي وي بیا د پیدا کې دا رقم ده. و ما هغه پیش بدی کې سمتو الکفر او د کفر علامه او نقش کې پکشي خمسه پدې کې بیا خمسته. ګوره دا د کفر باغې کې چي پدې کې بیا خمسته. و باقی ټول چې دی پاته د واجد د پاره د پیدا کوونکې د چا پیدا کړی ده داغه دی. الم تملکی کچیر نو ارض مزکه، یعنی د چا په ملک نو د مزکه، ویلا کچیر و په مختلف د پاره د هغه چا د سند وی له هودلر چې د چا سره د دامزک سند وی هغه ته بیا ورکی دغه بیا دغه دی. ای معنا دا د مالک د پاره د مالک دی اول فتح د اول فتح چواله پلا د امزکه فتح زوی د چاته ورکول سوی د هغه مالک دی سند دی هغه ته ورکول سوی دی. ورکاز خزانه صحرای د سارا دار الحرب د کوپر كله ټول لمستامین د پاره د مستامین ده. مستامین هغه څوک دی چې د کوپر په مرګ د حرب په ملکیه امن غوښتي هغه امن ورکړي وي د مستامین بلل کیږي هغه بس ځای ورکړي وي دته. وجده چې پیدا کړي و ان وجد کچیر پیدا کړي پیداره په دغه کوپر په دار کې پیدا کی منها د دغم دار سهم ولو، یعنی د کوپر د ملک رده ردیج علی مالکها وخپل مالک ته دا وخپل مالک تر دیج چې د چا پسرای کې دی واغه ته ورکول کیږي. وین وجد کچیر پیدا کړي کازن خزانه متاعین د سامانو د دې خزانه چې د دې صفات سوی و یا دې پټ کړي و پیرار د پمزکه کې لم تملک چې نو ولو مالک د چا ملک نو ولو خمس پدې کې خمس دی. و باقی او پاته چې د له دلر د چې دا چا پیدا کړي دا. و فی العسل او په اصل کې ارض د مزکه عشریه د عشریه مزکه او جبل یا د غره په اصل کې و ثمره او په میوه کې دغه غره، یعنی پدا کې. و ما هغه خرج چې ووزي من الارض دمزک و ان قلک سهم لجوه 20 پدې کې 10 دی. ګوره چې راووزي پدې کې 10 دی، یعنی په هغه مزکه کې چې 20 مزکه کې سم لر شي راو بس په هغه کې چې دی 10 دی. ان سقاه کچیرو بیا دی سیحان په سیلاب سره او مترن په باران سره الا خو بیانست په نحو په مثل کې حتو به د لرګو هغه شیان چې د خلکو په کار نه دي لکه پر دا سارا بوټ ولاړ په دې شیان کې بیانست. و نسب 20 نیم 10 دی. ان سقا کچیرو بدل بغرب او دالیتن، یعنی په یو په تکلیف په مؤنث سره په بدل دامزکه، یعنی په ماشین او براکشل یا داسې وس وخت کې ورته او دالیتن یا په سولاغه او پر سی باندې راکشل یا بغرب یا راکشل په وشانو په یو دا او براکشل او دالیتن یا په سولاغه او پر سی باندې راکشل بلا رفع بلا پورته کول معاون د مزدوري د دې زرع د کښت د مزدوري هغه بنه جنلر کی. نو بیا په دې کې چې د نیم 10 دی، نیم 10 په دې کې دی هغه خو چې ول 10 یعنی لسمه بور کی دا به نیم لسن یا مشلمه حساب ور کی چې دا د په ماشین یا په برمه په دې شی باندې وبي دا به شلمه حساب ور کی. و ما ان وب السماء د اسمان والعين د چینو والبیر د در د څا و20 د 20 ده. و ما او بانهار د ولي حفرها چې کندلې العجم عجم خراجین د خراجه ده، یعنی د خراجه د خراجه عجم کندلې. وکذا د غرکم الانهار ولي چې د 4 څلور دانی دي، ولي چې د هغه پر څلور قسم دي. یو سیحون دی، یو چې دی هغه د جلاده، بل چې د فرات دی، بل چې دی نیل دی. دا یو
یو سیحون دی، بل جیحون دی، بل دجله ده، بل فرات دی. دا څلور نهر دي. یا دغه سیحون و جیحون چې دي دا دواړه یو ته ویل کېږي، په میان کې یو نیل ور واچوه، نهر نیل. دا څلور قسم چې دي دا عند ابي یوسف رحمت الله په نزد امام یوسف صاحب دي، لا عند محمد نه په نزد امام محمد صاحب. و ارض العرب ارض مځکه د عرب چې ده وما هغه اسلم اهلها چې اسلام راوړي اهل داغو او فتح یا فتح سوي عنوتن په زور سره فتح سوي. وقسمه بیشل سوي بین جیسنا په مابین کې د لشکر زموږ یعنی زموږ د اسلام د خلکو په مان کې بیشل سوي. والبصرتی بصره چې د عشریتون عشره د بصره مځکه چې د عشره د وسوادي او د عراق مځکه چې دا وما هغه فتح چې فتح سوي عنوتن یعنی په دغه سره په زور سره فتح سوي. واقر اهله او قرار نیولی او اهل دغه علی پر دغه ځای باندې اهل عدالت وي او صالحهم یا صلح سوي خراجهم د خراجیه سره اهل دغه سره باچا صلح کړي دا خراجیه ده. و موات او بل هغه مزکه د چمړاوي او حي بیرته آباد کی ژوندې کی آباد کی مړه مزکه دغه د سارام مزکه د شی دروسه نه دی کړي بیا د آباد کی ژوندې کی یعتبر بقرب نږدېوالی دی د دې چې کوم مزکه ته نږدې ده. والخراج خراج چې دی دا خراج دوه قسمه دی، اما خراج المقاسمه یا خراج د مقاسمه دی. کمالک یوزعو چې کشیر دی ربع څلرمه یعنی چې هر شی د امزه کې کاوی څلرمه حصہ ازمات یا چې هر شی د امزه کې کاوی نیمه حصہ ازمات درېمه حصہ ازمات. ګوره دا تخدیه ته چې شوی خراج مقاسمه ویل کیږي او نحوه یا په مثل د دې و نصف الخراج او بل نصف خراج دی غایت الطاقت یا اخر پای د طاقت اخر د طاقت. و اما مؤذف او دویم قسم خراج چې دی هغه مؤذفه دی کما وزع لك چې شول عمر رضی الله تعالی عنه علی سوادی د عراق پر خلق باندې لكل جریب پر هر جلیب باندې یبلغه چې رسیږي الماء او به هغه ته ساعه وکاسه هغه بیا موظفه به هغه دی چې پر هر جریب باندې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو کاسه غنم پرې شو او شعیر یا وربش و درهم یا به درهم شي ول جریب د پاره د هر جریب رتبه د خورما 5 دراهم 5 دراهم او هر جریب پر هر جریب باندې د خورما یو دراهم ول جریب الکرمی او د انګور او نخل او د خورما درخت نخل چې د خورما درخت ول کیږي رتب خورما ته ویل کیږي. متصلتون چې سره نږدې وي ضعف او د چاند دی یعنی د چاند بجنخ خو د 15 درهم جنخ دی بل 10 درهم جنخ. ولما سیواه ما سیوا د دې څخه ما هغه یطیق چې طاقت وي هغه چې طاقت وي هغه بجنخ ولا خراج نسته لوین قطع کچیر قطس وی الماء عن ارض دمزکسه پر هغه مزکه باندې وب نو رسیدل بیا خراج نسته باندې خو خراج هلته و چې وب رسیدل چې وب پر باندې چې وب نو ورکل هغه ځای ته پر هغه مزکه باندې خراج نسته. او غلبت یا غلبه وکله دا وب او اصحاب یا ورسیدل زرع کشت اپتون اپت یعنی وبدون پر ډیر سی وبو لاندې کل یا دا رقم او اصحاب زرع یا کشت ورسېدي اپتون اپت کشت مرز واخستي پر دې باندې منست. ويجب واجب ان عطلها چې معطله کی یعنی پریږدي مالکها مالک ته یا مالکها مالک د دې پریږدي یعنی د حالات ورسېدي مرز وکي. ويبقى پاتس ان اسلم کچیر اسلام راوي المالک مالک او شرها یا رانی ولا دغه مزکه مسلم او مسلمان رانی و ان شر الکافر یا کافر رانی و عشریت و عشرین مزکه کافر او عشرین مزکه رانی و د عشر مزکه کافر رانی و من المسلم د مسلمان سره وزع الخراج پر دې خراج کې دا خراجیا جوړیږي بیا پر دې باندې خراجیا کې نو کچیر کافر د مسلمان سره عشرین مزکه رانی و عشرین مزکه هغه د شپاغه کې زکات هغه خو دغه نسته خراج نسته نو هغه کافر رانی ول برته بیا پر دې باندې دی وزع کښې دی پر دې باندې الخراج خراج پر دې خپل خراج کښې دی. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.